سلام رشته، چیرته روان یې؟ هره جمعه دې وینم چې داسې روان یې. یاره رحیمه تر دې ایدرې پورې تلمه. ادیره څه کوې چې روزانه مړو ته ورخوسه یې؟ ولې ته په دې نه یې خبر چې د چا خپلوان مړه سي باید ورسي ایدرې ته او پوښتنه یې وکړي؟ دا ته څه شي وایې؟ مړو پوښتنه څوک کوي؟ چې مړه سو بیا مړه سو. یاره دا څه عجیبه خبره. یاره دا سړی روزانه ادیرې ته خوسه یې. د دې خبرې شاته به څه حکمت یې چې دا روزانه خوسه یې. زمونږ هم ډېر خپلوان وفات سوي دي. یاره ځم نن ادیرې ته ځم ګورم چې څه کېږي. دا څنګه ادیرې نه راوځي او زه ورته نه کېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دومره وخت ته چېرته وي؟ یو ورته تا داسې فکر ونه کړ چې زه ورشم او دوا ورته وکړم؟ زه په دې نه وم خبر چې انسان باید د خپلو خپلوانو قبرونو ته باید چې لاړ شي. هغه په دې وخت کې د خپلو خپلوانو یوې دعا ته محتاجه دي. چې د هر چا خپل قریبي رشته داران وفات سوي الله تعالی دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي او چې د هر چا ژوندي وي الله دې ورته د روغ صحت سره اوږد ژوند ور نصیب کړي. د دې ویډیو مقصد دا و چې څومره وفات شوي دي او د ژوندو یوې دعا ته محتاجه دي. څرنګه چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي چې هر څوک د جمعې په شپه خپل د مور او پلار قبر ته لاړ شي الله تعالی به یې ټول ګناهونه معاف کړي.